سپیلینګ ګرامر کله چې تاسو غواړئ د متن سپیل املایي مشکل او یا هم ګرامري اشتباهات تنظیم کړئ منظم کړئ نو دا اپشن کاروئ خو دا هم دا اپشن په انګلیسي کې تنها کار کوي چې کولی شئ تاسو د انګلیسي سپیل او ګرامر چک کړئ د دې اپشن په واسطه مثال زه په انګلیسي کې یو لغت لیکم په دې شکل صحیح دی دا غلط دی ګرامري او جمله ووایئ چې غلط وي فرض مثال لیکم we as student صحیح دی دا ښه اوس غوږ ونیسئ اوس که چیرې په کمپیوټر کې د سپیل یا املایي مشکل وي په کوم رنګ یې موږ ته ښیي په سره خط په نښه کوي دا د سپیل مشکل دی همیشه هر ځای کې چې په سور خط درته په نښه کړي دا معنی چې تاسو په سپیل کې مشکل لرئ او که چیرې کوم کلمه یا کوم ځای تاسو ته په شین خط په نښه کوي په د آبي خط باندې دا به څه مشکل دی دا ګرامري مشکل دی نو دې په خاطر چې تاسو دا حل کړئ مثال کمپیوټر ما لیکلی دی سپیل دقیق نه پوهېږم سپیل غلط ما لیکلی څنګه یې صحیح کوئ را به شئ چېرته سپیلنګ اند ګرامر باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته وایي چې دا غلط کمپیوټر دی اما که تاسو صحیح کمپیوټر لیکئ په دې شکل لیکل کېږي کلیک پې وکړئ کمپیوټر څنګه کېږي سپیل یې صحیح بل شی دی with students شی دی مشکل لري او مستقیم راځي دغه د وی student راځي وای از نه راځي از په ځای شی راځي آر راځي کله چې کلیک پې وکړئ وای اوس مشکل نشته سپیلینګ اند ګرامر چیک از کمپلیټډ اوس نه ګرامري مشکل لرو او نه هم د سپیل مشکل همیشه چې تاسو مثال زه یو بل لغت ولیکم دا غلط دی که نه سپیل مشکل دی نو څه کار کوئ سپیلینګ ګرامر ته راځئ یا اف و پریس کوئ له کیبورډ نه راشئ یس وای بوک په دې شکل نه لیکل کېږي په کوم شکل لیکل کېږي په دې شکل لاندې بیا اپشن هم لري اګنور وانس دا معنا چې همدا غلط دی په کار دی همداسې غلط پاتې کېږي دی نه صرف نظر کوي اګنور آل دا معنا که چیرې تاسو څو دانې همدغه کلمه همداسې څو دانې ولیکئ له ټولو نه صرف نظر کوي غلط یې نه حسابوي او بل څه دی اډ ټو ډکشنري مثال موږ ډکشنري ته هغه لغتونه اضافه کوو چې په انګلیش کې نه وي دا خو غلط دی ته ورته وایي چې دا باید صحیح ولیکل شي په دې شکل که چیرې کوم وخت تاسو نومونه لیکئ نومو کې مثال د خاص نومونه چې موږ لیکو د کمپیوټر اکثریت نومونه نه پیژني مثال نوم ولیکو کمال دا پیژني مثلا شی رشاد دا نه پیژني صحیح دی په سور خط په نښه کوي بل نوم مثلا لیکو بلال پیژني مثلا بل نوم لیکو شی دا هم پیژني داسې نوم وي چې وی نه پیژني داسې راځي دا ګورې دا نومونه دي موږ ته صحیح دي موږ همداسې سپیل لیکو مثلا زه خپل نوم همداسې لیکم یا مثلا دا په دې شکل لیکم خو انګلیش کې دا نه پیژني موږ ته یې په سره خط په نښه کوي ښه اوس دا نومونه که چیرې موږ خاص نومونه لیکو په کمپیوټر کې انګلیش کې دا خاص نومونه نشته مثلا رشاد په انګلیسي کې نشته حذیفه په انګلیسي ګرامر کې نشته یعنې کلا انګلیش باندې که چیرې تاسو لیکئ په سره خط یې په نښه کوي نو څه وکړو د سره که چیرې تاسو راشئ ریویو ته او دلته چې سپیلینګ اند ګرامر چک یې کوئ تاسو ته مثلا رشاد په بل رقم پیشنهادوي په دې شکل دوه درې کلمې درته پیشنهادوي چې تاسو اصلا دې کلمې نه هدف څه شی دی دغو نه که کوم یو غواړئ کلیک پې کوئ که اګنور ورته وایئ یو ځل له دې نه تېرېږي دوم ځل چې بیا لیکئ بیا یې غلط حسابوي نو څه وکئ داسې هم کولی شئ تاسو په لغت باندې ښی کلیک وکئ داسې کې هم درته لغتونه پیشنهادوي اما موږ دته وایو چې اډ ټو ډکشنري دا د کمپیوټر ډکشنري ته اضافه کوو د ورډ کله چې کلیک پې کوئ دا نور تاسو ته غلط نه حسابي هر کله چې تاسو اوس همدا رشاد کلمه ولیکئ غلط یې نه حسابي ځکه ډکشنري کې اډ شو بل مثلا حذیفه دا نوم دی دا هم غواړم زه ډکشنري کې اضافه کړم ښی کلیک دلته ورته وایي اډ ټو ډکشنري وروسته نه دی که حذیفه تاسو څو ځلې ولیکئ نورې غلط یې نه حسابوي هغه لغتونه موږ ډکشنري ته اضافه کوو چې په انګلیش کې نه وي او تاسو نه غواړئ چې هغه درته غلط حساب کړي له سپیل نه مطمئنه یې اما که چیرې انګلیسي کلمې وي انګلیسي کلمې بیا خپله سپیلینګ ګرامر یې تاسو ته چک کوي بل اپشن تیزرس لرو تیزرس اپشن چې دی کلیک پې وکئ یو ډکشنري د تاسو ته فقط د کلمو مترادف راوباسي
ریویو دلته راشي ورته ویل سینونیمز اویټ دلته ورته لغات ولیکئ مثال زه یو لغت لیکم ګډ صحیح دی انټر یې کړئ د ګډ په شان نور لغتونه درته راوباسي سینونیمز یا مترادف شکلونه یې فرق کوي ولې معنا کې یو شی دی مکمل یو لیست تاسو ته راوباسي په دې شکل هر لغت چې تاسو غواړئ دغه سینونیمز دغه مترادف پیدا کړئ راشي دلته ورته ولیکئ انټر یې کړئ بل ورډ کاونټ دی ورډ کاونټ که چیرې تاسو په ډاکومنټ کې لیکنه ولرئ متن مو لیکلی وي او غواړئ د دې احصایه وګورئ مثال څو توري لرو څو کلمې لرو څو لاینه څو پاراګرافه نو دانه حسابوئ راځئ دلته ورډ کاونټ ته په دې باندې کلیک وکړئ پیجز څو صفحې لرو 2 صفحې لرو ورډ څو کلمې دي 1440 کلمې دي کریکټرز تورو ته وایي یو توری نو سپیسز څه معنا بغیر له سپیسه شپږ زره دي تقریبا شپږ زره څو او کریکټرز ویت سپیس سره شي حساب کوي 20 ته حساب ورځي پاراګرافز څو پاراګراف لرو 13 پاراګراف دي پاراګراف هغه انټر کوم ځکه چې انټر راغلی وي هغه پاراګراف کې سبي لاین سمانه شپږ نوي لاین یا خطونه لري include footnotes in notes text box ویلم دي دا ټول footnote مو ویل نوٹ کچیر هغه اضافه کوي هغه ور سره حسابي صحیح دی کدا ټیک مارک لري کې بیا ځان سره فوټنوټ نوٹ نه حسابوي په دې شکل دی د فایل احصایه کولای شي ټوله مکمله د ځکه وګوري هغه وخت استفاده کیږي اکثریت شکل تاسو یو ځای ته اپلای کوئ وای لیټر درنه غواړي انټنټ لیټر وی ریکمنډیشن لیټر وی تاسو ته بیا هغه محدودی انټروال درته وایي چې مثلا له 200 کلمو تر 300 یا فکس 1500 توري باید ولري نو څنګه حساب وي څه پوهیږئ چې دا تاسو د لیټر 1500 کلمې دی نو راځي هم د ورډ کاونټ دلته درته حسابوي چې موږ مثلا څو کلمې لرو دلته ورډ بل اپشن دی ریډ الاود دی ریډ الاود فقط چې کوم ځای تاسو ورته په نښه کوي هغه ځای درته لولي مثال دا پاراګراف ورته انتخاب کړئ دته ریډ الاود Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. صحیح شو د ریډینګ سپیډ دی اما درې کسه دي ډیوډ دی د بلې درې نفره کشي غږ تغیروي بیا راشي بیا کلیک کوي کې بیا غږ چینجي Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. پوه شو په دې باندې دا په 2019 کې دا اپشن شته په 2014 کې دا اپشن نشته بل اپشن دی چیک اکسیسیبিলিټي په فایل ټاب انفو د ځکه موږ ویلو چیک اکسیسیبিলিټي ترانزلیټ څه کار کوي ترانزلیټ متن درته ترجمه کوي کچیر یو پاراګراف مشخص انتخاب کړئ ترانزلیټ تراشي ترانزلیټ سلیکشن ترانزلیټ د سلیکشن وذ د مایکروسافټ ترانزلیټر دا څه کوي پاراګراف به انتخاب کړئ سلیکټ به کوي ورسته راشي ورته ترانزلیټ سلیکشن انټرنیټ غواړي دا بدون د انټرنیټ کار نه کوي مستقیم تاسو یو بل براوزر راخلاصي په غي براوزر کې د پاراګراف مکمل انتقالي او بیا اپشن درکې اپشن کې به څه کوي ژبه انتخابوي چې د انګلیش غواړي په څه شي ترجمه کوي عربي پښتو دری ټول کولای شي ترجمه کوي اما هغه انټرنیټ باید وي او بل اپشن دی ترانزلیټ ډاکومنټ دا به سلیکټ نه دی چې تاسو یو پاراګراف سلیکټ کړئ که غواړئ چې ټول ډاکومنټ 2 صفحې 3 صفحې 10 صفحې ټول ترجمه کړئ ورته وایي ترانزلیټ ډاکومنټ په دې باندې کلیک کوئ بیا هم انټرنیټ باید وي تاسو یو صفحه راخلاصوي دا ټول ډاکومنټ مو هلته انتقالوي کولای شي وروسته لږ یو ژبه ورته انتخاب کړئ او ترجمه یې کړئ بل اپشن لانګویج دی لانګویج کې سیټ پروفینګ لانګویج دلته کومه ژبه انتخاب ده انګلیش یعنی اوس که زه انګلیسي املایي غلطي ولرم یا د انګلیش ګرامري مشکل ولرم په نښه کوي نو راشي تاسو سیټ پروفینګ ته دې ته وایي چې کومه ژبه وروسته موږ ته ګرامري اوس املایي کوي اصلاح کوي دري یا ورته وایي پښتو دلته به وایي شئ set as a default yes okay اوس کومه ژبه انتخاب شوه پښتو خو وګورئ دلته کله چې زه سیټ پروفینګ لانګویج ته یو ځل راشم د ځای کې ورته وګورئ دغه انګلیش کلمې په څنګ کې دلته یو ټیک مارک دی ABC ورسره لیکل شوی دی دا معنا ورکوي چې فقط د انګلیش ګرامري مشکل
د املایي مشکل کمپیوټر چک کولی شي ولې نورو ژبو سره کدا علامه نه و دا معنی چې کمپیوټر د دې وړتیا نه لري چې د نورو ژبو املا چک کی یا هم څه شي چک کی ګرامري مشکل پښتو لري نه لري یعنی که پښتو کې تاسو غلطه جمله ولیکئ کمپیوټر توانایي نه لري درته پنه کوي کې دری کې کچېره املا غلطه ولیکئ دا نه پنه کوي ځکه تنه د انګلیش ګرامر او قوانین په کمپیوټر کې انسټال دي دا د چا لخوا کېږي د کمپنۍ لخوا چې د سافټویر جوړوي لاندې راشي نور ژبې هم لرو فرنچ فرانسوي هم کار کوي دلته راشي اف دا چې دي دا ټول انګلیش دي انګلیش استرالیا دا مثلا کاناډا دا د هر هیواد انګلیسي ځان ته وینو دا ټول انسټال دي یعنی که په هر ژبه کې تاسو کوم اشتباه ولرئ درته چک کوي انګلیش لرو فرنچ دی صحیح دی فرانسوي ژبه د دې ګرامر هم تاسو ته چک کوي او بل سپانیش دی سپانوي ژبه هم تاسو ته څه کوي ګرامر هم چک کوي سپیل هم چک کوي اما که پښتو دری غواړئ بیا پښتو دری کې دا توانایي وړتیا نه لري که څه هم موږ دلته پښتو انتخاب هم کوو اما دلته چې تاسو مثال ولیکئ زه دا پښتو ته چینج کړم مثال پښتو کې وایي یو جمله یو کلمه وایي یو کلمه نه یو کلمه وایي سوات او سین دوه کې فرق لري مثال ثبت لیکو چې لیکو ثبت سره کوم لیکل کېږي اصلي همداسې لیکل کېږي صحیح اما زه لیکم څه شي په سوات باندې په دې شي کله چې انټر کوم سپیل مشکل نه کوي املا هیڅ موږ ته نه پنهخه کوي ځکه کمپیوټر د دې هغه نه لري ورته چې په پښتو کې موږ ته املا پنهخه کوي یا مثال موږ صحیح دی موږ چې وایو درس وایم صحیح دی جمله ګرامري مشکل لري صحیح دی نو د ګرامري مشکل لري کمپیوټر نشي پنهخه کول یعنی د نور ژبه لپاره کمپیوټر دا وړتیا نه لري چې موږ ته سپیل او ګرامر چک فقط کومه ژبه لپاره انګلیش کولای شي نو تاسو ورته انګلیش انتخاب کړئ set as a default do not check spelling or grammar اوس که چیرې زه په انګلیسي کې شی غلط ولیکم چې کوي او سرخه دې پنه کوي ګرامري مشکل هم همداسې کوي نو تاسو راشي language set proofing language do not check spelling or grammar د تاسو set as a default وای yes okay ورسته لدې چې څومره غلط هر شی ولیکي کمپیوټر نه پنه کوي نه ګرامري مشکل او نه هم د سپیل خو خدای چې دا فعال وي کله چې موږ انګلیش کې کوم ځای سپیل غلطو کمپیوټر موږ سره همکاري وکړي بل اپشن څه دی detect language automatically دا په دې کې کار نه کوي په دې افیس کې خو زه کار وظیفه درته وایم ټیټو افیسو کې بیا کار کوي مثلا دلته کومه ژبه لیکو انګلیش لاندې کومه ژبه مثلا لیکم پښتو دا اپشن کې چیرې فعال وي لکه اوس چې فعال دی detect automatically هر کله چې تاسو کرسر کېږدئ انګلیش خط سره کله چې لیکل کوئ اتومات لیکنه چی ته تبدیلیږي انګلیش ته او هر کله چې کرسر کېږدئ په پښتو خط باندې کله چې کیبورډ کې لیکنه وکړئ مستقیم تبدیلیږي پښتو ته دا یو وظیفه ده اما کار نه کوي په دې ځای کې په ټیټو افیسو کې کار کړی کار کوي دا یو وظیفه او که دا غیر فعال کې به نه ډیټیکټ کوي تشخیصولای نشي او بل اپشن language preferences دی چې دا په اخره کې مونږ وایو د word option دی بل اپشن څه دی comment دی comment مونږ مخکې ویلو اما دلته اصلي اپشن هم د ذکر دی چې دا ماته comment کله چې تاسو یو کلمې ته وي مثلا یو پاراګراف ته نظریه ورکوي انتخابوي راځي ورته نیو comment په دې کې خپل نظر ورته لیکي نیو کومنت دلته ورته نظر دا کومنټونه شو ډیلیټ کومه بیرته کومنټونه پاک که یو کومنټ پاکوي نو ورته وایي چې ډیلیټ یو کومنټ تاسو پاکوي او که ورته وایي چې ډیلیټ all comments in document هر څومره کومنټونه چې په ډاکومنټ کې وي ټول پاکوي یو آپشن دلته دی ډیلیټ all comments shown دا هغه وخت کار کوي چې کله تاسو څو یوزر په دې فایل کې کومنټ ورکړي مثال اوس ما را خلاص کړی زه نظر ورکوم بیا یو بل نفر دا فایل اخلي هغه خپل نظر ورکړي یو بل نفر اخلي هغه نظر ورکړي د هر یو دلته نوم لیکل کېږي چا کوم نظرونه ورکړي دي بیا چې کله دلته ډیلیټ ته راشئ دلته ډیلیټ all comments shown کولی شي مشخص دی یو نفر کومنټونه ډیلیټ کړي احمد محمود ورته چې فقط د احمد راته ډیلیټ کړه ته نه د محمود ډیلیټ کړه اما ما کمپیوټر کې اوس ځکه کار نه کوي چې ما یو اکاونټ په خپل نامه جوړ کړی اوس که آپشن ته راشو
دلته یوزر نیم که ما څه هم تبدیل کړی احمد ته خو کار نه کوي ځکه مکمل ما دلته اکاونټ په خپل نامه کړی دلته شکل راشي اکاونټ ته داسې کې وینئ ما خپل جیمیل هم ورکړی اکاونټ مې هم انتخاب کړی نو ځکه که آپشن کې زه هر څومره زه دا نومونه تغییر کړم کار نه کوي تاسو کمپیوټر کې څه وکئ لاړ شئ موقتي یو ځل احمد ولیکئ کومنټونه ورکئ بیا ورشئ احمد پاکئ په ځای محمود ولیکئ کومنټونه ورکئ صحیح دی بیا دلته دوه رنګه هم اخلي مثلا یو کومنټ په سور رنګ درته ښیي یو کومنټ په شین رنګ درته ښیي په دې شکل بیا دلته مشخص کولی شئ هغه کومنټ تاسو غواړئ ډیلیټ یې کړئ ډیلیټولی شي نیکسټ کومنټ که چیرې اول کومنټ کوئ راتلونکی کومنټ درته ښیي نیکسټ او پریویس بیرته پخواني کومنټونه تاسو ته ښیي او شو کومنټس اوس کومنټونه ښکاري بدون له دې چې تاسو یا کلیک پې وکړئ دا باندې کلیک وکړئ تاسو ته کومنټونه راټولوي په شکل د یو آیکن که غواړئ چې کومنټ ووینئ کلیک کوئ بیا تاسو ته کومنټ په جدا صفحه کې ښکاري او که یې فعاله کړئ بیا کومنټونه په دې شکل ښکاري پوه شو په دې باندې بس ته هم دومره تر اکچنج به په خیر سبا ته وایو